په کندوز ښار کې د یوې بلې رغنیزې پروژې کار پیل شو. د دغه ولایت د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې د څه باندې 2.5 میلیونه افغانیو په لګښت یې د کندوز ښار ته د ننوتلو په دروازه کې چې د کابل په بندر کې موقعیت لري د جوړېدو چارې یې پیل کړي دي. چې هغه اهمه مهمه پروژه وه چې هغه عروضي دروازه وه د کندوز او د کابل طرف ته هغه عملا افتتاح شوه او د دا دروازه د ښار د ښکلا په خاطر باندې او د ښار د ترقي او د سرسبزي په خاطر باندې چې الحمدلله نن تاسو شاهدان وئ چې د هغې افتتاح وشوه. انشاءالله همداسې د کندوز په ولایت کې نورې پروژې همداسې د بسازي بعضې پروژې کارونه تکمیله شوي دي. نن ورځ د کندوز دروازه افتتاح کیږي چې هدف دا ده چې د دغو پراختیایي او منفعه پروژو له لارې په ښار کې او په کندوز کې پراختیا نظم او ښکلا رامنځته سي او له دې لارې ولسونو ته ګټه لاسته ورسي او ولسونه ترې ګټه پورته کړي. په ورته وخت د کندوز ښار اوسیدونکي د دغې پروژې د پلي کېدو هرکلی کوي او وایي چې د پرمختیایي پروژو په پلي کېدو سره به د کندوز ښار ښکلی شي او هم به خلکو ته د کار زمینه برابره شي. امیدوار هستیم امارات اسلامی که همچون پروژه ها باشه. این شهر ما خانه ماست و هرچی که شهر زیبا باشه خانه و هم منطقه زیباتر می شود. مثل که دیجا مثالش این دروازه که جور شود این منطقه بهترین زیبایی را میگیره به خودش. که الحمدلله در خانه ما کار است، در هر ولایت هر ولسوالی پروژه دوامدار است. ما بسیار خوش هستیم. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اوږدو کې د دغه ولایت د ښاروالۍ ادارې له لورې لسګونه پرمختیایي پروژې پلي شوي دي.